یاره ګوربزه بل کوي دا ګاډې د لږ سلو بوزه ظالمه چې ته مو د دې ګړ نه کولکولې نه کې د ګړ نه به خوی شوی یم کولکولې شوی به یم چمپشټاپي را روانه د غم به راته وګورې و ګوربزه لږ سلو ده یاره شینوګکه زمونږ راشد خان اریسي دي په دنیا کې ډېرې ویکټې مه کوه کړتې خبرې پکې ډېرې مه کوه شینوګکه په خپل دي باندې خورین پرین چخړیت پخړیت که د ایپي غونډه کېنه او ګوربزه ګاډي ته پونده ورکړې د ګاونډیانو په کوڅې مروله چې لږ خبر شي چې زموږ راشد خان په شېره وریځو کې ټول ډېرې ویکټې اخیستي دي ورځه پې او هغې نه بعد د میکسول د کور په خوا کې بوځه مه کوه شمته کپتان صاحب ته بېغمه شه د ټولو ګاونډیانو رقیبانو د کور په خوا کې به یې تېر کړمه هغه د خیر د بنګالیانو هغه چتې پتې په خټو کې نښتې مشفق الرحیم را روان دی هغوی د خو یې ورکړو چې راشد خان د ټول نه ډېرې ویکټې اخیستي دي چې لږ وسوځېږي یاره ګوربزه زمونږ په کلي کې یو سپین ږیری بابا و هغې ویل چې نه کار هلته څه کار خبره داسې ده که نه چې دا خو واړه خلک دي چتې پتې دي زما د زړه کېږي چې غټو بلاګانو ته لاس واچوئ چې داسې کارخېره د میکسول په کور یې ونه رباسه چې د هغه مې ولي خبر شي چې راشد خان د خیر سره ډېرې ویکټې اخیستې دي ورځه پې ګوربزه د چتو پتو سره مو ژوند دی یاره ګوربزه د خلکو په کور هم ورشه او د ګاونډیانو په کور هم ورشه او که زما منې د بنګالیانو په کور هم ورشه خو خبره داسې ده چې دا ګاډی لږ معمولي شان د سلوکه ظالمه درې باله دې ووځو په دې هر یو بال باندې ما دا خلکو نومونه لیکلي چې په کوم بال باندې ما ویکټې اخیستې دي دا ګوره ډېر مهم بالونه دي هر یو مې ځان سره ساتلی دی ګوربزه بالونه خو مه ورته وکنه یاره که راشد خانه داسې وې دې ته خو زما پام نه و که نه په دې یو بال باندې خو د ویراټ کوهلي سولي نوم لیکلی دی او په دې بل بال باندې د خیر سره بابر اعظم یا چا خبره اته ځلې پې لیکلی دی دا اته ځلې څه مسله ده وراشد خانه یاره ګوربزه ته په دې مسلو چېرته پوهېږي ته بیټسمین سړی که نه خبره داسې ده که نه چې دا زمونږ د ګاونډیانو هغه کینګ صاحب دی هغې ته ورته بابر به یې وایي بابر به یې ورته وي او دا چا خبره زمونږ کینګ خان راشد خان اته ځلې اول کړی دی نو په دې خاطر په دې بال اته ځلې لیکلی دی و ګوربزه ته ولې پوهېږي ګاډي ته بریک ونیسه چې د خیر دا بال لا واخله مهم بال دی مهمه یاره شینوګکه منم دې که نه پوه سړی پوه خو خلک در باندې نه پوهېږي خبره څه ده چې بال ته لاس ور واچوه راویخله او خلکو ته یې نېغ ښیه چې د خیر سره خلک خبر شي او باقي خبره داسې ده که نه مینهوالو دا خو عجیبه خبره د ټي20 ویکټې دي تا دعا کوئ د خیر سره دا کینګ خان به د ټولې دنیا کینګ وي چې څنګه ستاسو کینګ دی تاسې به د نړۍ کینګ شي تاسو صرف دعاګانې کوئ دا خو لا شروعات دی باقي خبره داسې ده که نه چې پروګرام توونه ګایان